دواړه سره برابر دي. اعراف کې په دغه ځای کې اعرافیانو بیان کې الله پاک اعرافیان به خبرې کوي، د چا سره به خبرې کوي؟ د جهنميانو سره به خبرې کوي. انسان چې جهنم ته ځي ګڼ عامل لري، ګڼ عوامل لري. په دې ګڼو عواملو کې دوه عامل دا دي: کله چې انسان د دنیا په جمع کولو باندې مصروف سي، الله ته نه يرسي، خالق ته نه يرسي، او دنیا په فکر د دنیا په چکر کې سي. کله چې دنیا په فکر دنیا په چکر کې سي او دغه دنیا مقصد وګرځيږي، دنیا غرض وګرځيږي، بیا دین ته نه پاتې وي، او بیا د الله په حقونو چې دغه مال ته متوجي وي دا هم ته نه پاتې وي. همدردي او رحمدلی دا هم ته نه پاتې وي. دا الله حقونو خلاصه کې چې دا کوم مال کې دي دا خو پاتې وي، او کوم مکلفیت چې انسان لري د الله په وړاندې د بندګي، هغه بندګي بیا ته نه پاتې. او ټول غرض او غایت سي دنیا جمع کول وي، دنیا ترلاسه کړي. دومره ټیم پیدا شي په هغه کې آرام وکړي، او د آرام نه پرته ټول وخت په څه باندې لګي؟ په دنیا باندې لګي. دکانداري ده، کاروبار ده، زندگی ده، د مال حفاظت ده، بیا د مال ساتنه ده. دا کوم علاقو کې امنیت نشته، دا خلک د ورځې مزدوري کوي، تمامه شپه څوکیداري کوي، ناستي، سر ته ورو ماشینه، سر ته مطلب ډانګۍ، سر ته ورو تمانچه ایښي وي، 1 ګنټه وده سي، نیمه ګنټه وده سي، بیا راشي، بیا بهر چکر ووهي راوهي، بیا وده شي. د ورځې هم دا چکر او د شپې هم دغه چکر، دا فکر وي. الله تعالی دا خبره ثابتوي چې عربیان به دا ورته وایي: تاسو خو په دې خاطر دنیا سره مینه محبت کوئ چې د دنیا به تاسو د هر کړاو نه بچ کړي. دنیا د کړاو نه، د آخرت د کړاو نه. دغه دنیا خو تاسو بچ نه کړئ، تاسو خو جهنم کې پراته یاست. د دې نه ما سوا انسان څه ده چې هغه بل عامل چې انسان هلاکوي یا انسان ګمراه کوي یا د الله د لارې نه انسان اړوي، دا نه د منګر هغه نفس ته. او نفس د 3 قسمه نفس ته. یو نفس ده هغه د عورتونو غوښتنې دي، د عورتونو تقاضاګانې دي، چې عورتونه غواړي، تقاضاګانې غواړي چې دا کار دی وشي، دا دی وشي، دا دی وشي. بل د خېټې نفس ته، د انسان د خېټه خوراکونه غواړي، سکاکونه غواړي، شربتونه غواړي، دا د خېټې نفس ته. بل د دماغو نفس ته. دا دماغو نفس تقریبا دا د خېټې د نفس نه او د هغه د نفس ته څه ورته وایي، د عورت د نفس نه ډېر مضر ده. ځکه د خېټې په نفس کې چې دا ګناه کبیره دي، او د عورت په نفس کې هم ګناه کبیره دي، او دماغو په نفس کې کفر تړلی دی. دې سره لوی وي، دې سره حق ته غاړه نه کېښودل وي، الله مخلوق ته په ټیټ نظر باندې کتل وي، د خالق حکمونو ته حکمونه نه ویل دي، او ځان ته یو فرعون جوړول دي. دا د نفس څه دي وروره؟ دا د دماغي نفس ده. دماغي دا کبر او لوی دا دماغي نفس ده. دا نه د خېټې نفس ته او نه دا د عورت نفس ته، بلکې دا د چا نفس ته؟ دا د دماغو نفس ته. دا نورو څوره چې زما فکر ده د عورتونو نفس ده، خو یا زنا ده یا لواطت ده، فکر ورسې دواړه ګناه کبیره دي. مثال په ډول باندې دا شی دی. یا نظر ده، نظر پکې ګناه صغیره ده، مثال په ډول. دا نور پکې ګناه کبیره دي. دا بل شي د خېټې نفس. دې سره کله چې دا غالب انسان بیا د حلال او د حرام تمیز نه کوي، د خپل مال او د پردي مال تمیز نه کوي. حرام مال خوړل خو ګناه کبیره ده، فکر هم ورسې ده، ګناه کبیره ده. اما د نفس دماغي نفس ده چې انسان چې هغه د جاه طلب وي، زه د ورونو زه د عزتمند یم او خلک زما قدر کوي، او زه د داسې یم او زه د داسې یم. دې سره اکثره کفر هم دې سره تړلی ده. او په دې ګناهونو کې دا کبر څه ده چې دا یوه غټه ګناه ده. تقریبا په غټو ګناهونو کې کبر یوه غټه ګناه ده، او داسې یوه غټه ګناه ده چې انسان هم کفر ته آماده کوي، هر شي ته دا کبر آماده کوي. دا د کوم نفس سره تړلی ده؟ دا دماغو د نفس سره تړلی ده. دوی ورته ګورئ دنیا کې هم تکبر کوه، لویي هم کوله، ځان هم لوړ ګاڼه چې موږ ته به هېڅ تکلیف نه رسېږي. تاسې خو په عذاب کې اخته یاستئ. تاسې مال جمع کوه په دې خاطر باندې چې موږ به همیشه دا رقم ته دا رقم ته. دي خو تاسې بچ نه کړي. له دې نه ما سوا دغه کفار به لګېدل، د نیکانو صالحانو په فکر کې به په ارتباط باندې غلط سوچ او فکر کول. دا حالات څوک دا شیخکیان دا حالات څوک دي؟
دا نیکان صالحان اکثره غریب خلک، نیکان صالحان اکثره غریب خلک وي، او د مالدارو په سترګو دا غریب خلک ډېر کم معلوم وي. دوی داسې فکر کوي چې دا دنیا نظام په موږ په سر باندې ولاړ ده. فکر بس تعجب اوس دا ده، ما د خپله تعجب دا راځي چې اشنا مالداره سړی ګټې ځان ته خورې ځان ته، نو په ما څه احسان کوي خدای به نسي ما د سپک ګوري. ولې؟ اوس سوال دا ده که داسې یو خان غریب ته سپک وګوري چې غریبانان د خان په حجره کې تاویږي را تاویږي او دغه په دسترخوان باندې ورو سهار و بېګا کیني او پاڅېږي، په چا چې د خبره د فکر نشته، او مطلب د خوار او د غریب سره منډه ترله وهي، هغوی باندې وروره مال مصرفوي، په هغوی باندې ځان مصرفوي. داسې خلک شته هغوی وروره خپل عزت طلبه خلک یې 15 10 20 وروره خلک ځان سره ساتي، ورو په هغوی باندې خرچې کوي، یو شی بل شی کوي. که داسې سړی ولګي په دې غریب باندې دا چا سره سي احسان کوي، په ده باندې یو کبر وکړي چې اشنا ما به دسترخوان کوزو بر کېږي، اوس خامخا یو سیاست د باندې کوي. خو زموږ به درته وایي چې اشنا خو ټیک ده، سړی د 15 کاله ساتلی نن د سیاست پې وکړه، یو ورځ د ساتلی نن د سیاست پې وکړه. نو اوس ته چې د اشنا چې ما خپل لرې خورې خپل زندګي د خپله د چا ته د خیر رسېږي، نو سیاست ما باندې کوي، مجلس کې ما ته سپک ګوري، داسې خبرو وکړه ما خبره ما بیا په خېټه راوخېځي، زما دا خبره قطع کړې. فکر ورسېده په لار روان یم چې ښه اخلاق د سره کوم، زما د ښه اخلاقو نه غلط استفاده کوي. دا قمقلان د دنیا ډېر، دا مالداره ډېر قمقلان د دنیا. اچھا د خبره د فکر نه، مال د خپل ده، استعمال د خپل ده، زندګي د خپل، ما باندې تاسو احسان داسې ما سره، او خصوصا د دې زمانې دا مالداره خلک دوی ګوره غریب ته هېڅ خیر نشته، بلکې الټا د هر مالدار نه په کلي کې 15 غریبانان په عذاب، د بچي د لاس نه په عذاب دي، د ښځې نه په عذاب دي، د موټر نه خلک په عذاب دي، د ده نه خلک په عذاب دي. خصوصا افغان چې کله په خېټه موټ شو د 15 کوره ورور ګاونډی ته نه په عذاب وي، په هغه باندې لاس پورته کړه، په هغه باندې لاس، بیا چې لږ مالدار هم شي، لږ د موټې زور هم ولري، بیا تقریبا څنګه چلي وروره، بیا ټول ترې نه په عذاب را په عذاب. اوس پاکستانی سړی چې خان شي وروره څه چل وکړي، یو مزدور ونیسي په ګیټ کې کښېني، یو مزدور دلته پرده ورسره وشي، یو 2 زنانه په کور کې وروره برتي کړي، هغه د کور خدمتونه کوي. فکر ورسېده 2 د هغو ګزاره پکې وشوه، یو 2 ځان سره ګرځي په ګاډي کې وروره. فکر ورسېده 2 دې پرده سره وشوه، یو په دفتر کې هلته وروره مزدور کړي، د هغه هلته پرده سره وشوه. فکر ورسېده نو ګوره د هر خان سره 15 کورونه 10 کوره پردګي کېږي، خو زمونږ خلک چې مالداره شي 10 کوره ته په عذاب، 10 کوره ته په عذاب. فکر ورسېده او پاکستانی چې د دنیا نور خلک چې مالداره شي هغوی 10 کوره سره پرده کېږي، او زمونږ چې مالداره شي غونډ کله ته په عذاب. فکر ورسېده نو دوی ته به وګورئ دا عراپیان به دې مالدارو ته ووایي، خلکو ته وایي خلکو تاسې خو دا فکر کړئ چې دا غریب خو د چا زمن نه دي، دوی بیخي د الله د رحم وړ نه دي، د الله د کرم وړ نه دي، دا خو الله پاک څه کړه وروره، خدای جنتونو کې داخل کړه، اوس الله اعراف کې د اعراف نه بوسي د جهنم ته به لاړ شي. فکر ورسېده دوی به دا خبره څه کوي وروره، دا خو د عراپیانو دوی سره ته جهنمیانو سره بحث ده. له هغه نه وروسته دا جهنمیان به لګېږي جنتیان به ویني، د هغوی دا نعمتونه به ویني، او هغوی ته به دا خبره کوي چې موږ سره خو کومک وکړي، لږ اوبه راکړي، د الله د نعمتونو نه څه برخه موږ ته راکړي. فکر ورسېده نو هغوی به ورته وایي ګوره دغه نعمتونه ترلاسه کول دا له دې ځای نه ترلاسه کېږي نه، داسې یو سړی ترلاسه کړي دا به دنیا نه ترلاسه کوي، هغه ځای کې به ریکارډ جوړوي، عقیده به جوړوي، عمل به جوړوي، د آمادګي به د نعمت دپاره له هغه نه آمادګي نیول کېږي، دلته آمادګي نه نیول کېږي. چونکې تا چې دا دنیا په لهو و لعب باندې جوړه کړې وه، دا دنیا تاسې لهو و لعب ګرځولې وه، دنیا د آخرت توښه، دنیا د آخرت مزرعه څه ده، د آخرت پټی ده، تاسې د دنیا نه لهو و لعب جوړ کړی. لهو څه ته وایي، لعب څه ته وایي؟ لهو هغه نامعقوله کار یا بې مطلبه کار چې په هغه کې د نفس خوشحالي وي، او دا لعب هغه لوبه ده چې هغه نامعقوله کار یا بې مقصده کار ده چې په هغه کې د نفس خوشحالي هم نشته، د نفس خوشحالي هم پکې نشته، هغه ته لعب وایي. او دا لهو هغه غیر مقصدي کار ده چې په هغې سره د نفس خوښي د نفس خوشحالي ورسره وي. فکر هم ورسېده تاسې خو دنیا څه وه،
د آخرت دوکه وه تاسې لهو لعب وګرځول او ژوند د دنیا دوکه کړې وی چې تل به زمونږ یو وروره تل به موږ یو تل به زندګي تل به دای تل به دای اوس الله پاک د رحمتونو څخه يیر کړي ولې ځکه تاسو دا ورځ یې را کړې وه دا ورځ هم یاد نه وه نو الله د خپل رحمتونو څخه پرېښودلی الله باندې خو یېره نه راځي مراد د یېرېدلو څخه پرېښودل دي الله تاسې نه څه کړه دا نعمتونه د نه واخیست نو دا بیان به څه وکړي وروره دا ذکر به الله تعالی دا وکړي ګورئ ونادا آواز به وکړي اصحاب الاعراف خاوندان د اعرافو آواز به وکړي خاوندان د اعراف رجالا سړو ته دا سړي به ګوره جهنمیان رجالا سړو ته یعرفونهم دوی به پېژني هغوی لره بسیماهم په نښو د هغوی باندې یعرفونهم دولسمه رکوع ده یعرفونهم دوی به پېژني هغوی لره بسیماهم په نښو د هغوی باندې د جهنمیانو مخې لکه څه شی دي تور مخونه شنې سترګې بدرنګ قواره دا د هغوی څه دي نښې یعرفونهم پېژني به هغوی لره بسیماهم په نښو د هغوی باندې قالو دا اعرافیان به ورته وایي دوی خو یو طرف د عذاب نه بچ دي په دې هم خوشحاله دي بل طرف د جنت په تمه کې ناست دي نور هم خوشحاله دي دا خو څه واړه خلک نه دي که نه دا خو واړه خلک نه دي جنتیان خو جنتیان دي د عربیان هم غټ خلک دي یو طرف الله د جهنم نه بچ کړي بل طرف په انتظار کې ناست چې کله به ورور نه اعلان کېږي چې الله یالله چې الله شابه سې راځي نو دوی هم څه واړه خلک نه دي که نه لوی خلک نو الله پاک فرمایي رجالا تسړو ته به آواز وکړي یعرفونهم پېژني به هغه سړو لره بسیماهم په نښو د هغوی باندې قالو اعرافیان به ورته وایي ما اغنا دپه نه کړه ما اغنا منع نه کړه عنکم د ستاسو نه جمعکم جمع کول د مالونو ستاسو جمعکم جمع کول د مالونو ستاسو وما بل هغه څه کنتم تستكبرون چې تاسې لوی کوله کنتم تستكبرون ستاسې تکبر کو تاسې لوی کو حق تم غاړه نه کېښودله اهؤلاء الذین آیا دا هغه کسان دي دوی به ورته وایي اهؤلاء الذین آیا دا هغه کسان دي د عرافیان به ورته ښیي اقسمتم ستاسې قسمونه خوړل اقسمتم تاسې قسمونه خوړل لا ینالهم الله برحمه نه به رسي الله پاک دوی لره رحمت لا ینالهم الله برحمه نه به رسي دوی لره الله پاک رحمت دا د رحمت وړ خلک نه دي دوی ته به رحمت نه رسېږي دلته به هم تر و تازه یو هلته به هم تر و تازه یو نو دلته تکلیف شته نه هلته تکلیف شته دوی به دا خبرې کوي د خبرو په د اسنا کې به الله پاک د عرافیانو ته ووایي ادخلوا الجنه زی جنت ته داخل ادخلوا الجنه داخل زی جنت ته لا خوف النبویره علیکم بتاسو باندې لا خوف النبویره علیکم بتاسو آینده څه خفګان تاسې باندې نشته چې وایي څنګه بچي څنګه به ځکه جنت خو د خفګانو ځای نه ده که او دا څه شی چې تاسو نه پاتې سوي دي وایي کور پاتې سه وایي بچي پاتې سو وایي مال د دولت پاتې سو وایي پټۍ پاتې سو ولا انتم تحزنون او نه به تاسې غمجن سي په هغه تېرو شیانو باندې نه به تاسې غم به څه وکړي په هغه تېرو شیانو آینده به خوف نه لرئ او په تېرو شیانو باندې به څه نه لرئ وروره تیر شیان ته به هم سودا نه شي وایي چېره نه پاتې چېره نه پاتې شو هر څه پرېمانه دي تکلیف ده ولا انتم تحزنون او نه به تاسې غمجن سي په چا باندې په تېرو شیانو باندې چې ولا مال پاتې شي زندګي پاتې شي ونادا آواز وکړي اصحاب النار خاوندان د اور اصحاب الجنة خاوندانو د جنت لره ونادا آواز وکړي اصحاب النار خاوندان د اور اصحاب الجنة خاوندانو د جنت لره ان افیدو ستاسې راتوی کوي علینا پر موږ باندې ان افیدو تاسې راتوی کوي علینا پر موږ باندې من الماء د اوبونه او مما ید هغه طعامونو څخه او مما ید هغه طعامونو څخه رزقکم الله چې درکړي تاسو ته الله پاک چې روزي کړي تاسو ته الله پاک قالو جنتیان به دا ورته وایي داسې نهسې کم دي داسې نهسې کم دي ځکه نه درکوو داسې نهسې موږ ته تکلیف ده
موږ به وږي سو تږي به سو نه ان الله الله په حرمهما حرام کړي دغه دواړو لره علی الکافرین په کافرانو الله حرام کړي دغه دواړو لره دواړه څه شی اوبه او طعامونه په کافرانو باندې کافران څوک الذين كسانوا اتخذوا دينهم دين خپل اتخذوا دينهم دين خپل لهوا ولعبا لعب دا لهو لعب دواړه به مقصده کارونه دي والله سره د زړه خوشحالي سته او د لعب سره د زړه خوشحالي نشته اتخذوا دينهم دين خپل لهوا فلهو سره ولعبا فلعب سره وغرتهم الحياة الدنيا او دوک کړیو دوی لره ژوند د دنیا دوک کړیو دوی لره ژوند د دنیا الله تعالی طرف نه به आवाज شي فاليوم ننساهم من پردو تاسو لره فاليوم ننساهم من يرو تاسو لره نو خدای باندې خو یې نه راځي یره د څه معنا ده موږ تاسو پریدو ځکه سړی نسی یو شی یرسي هغه شی پاتې سي کنه من يرو تاسو لرا كما نسو لك څنګه چې تاسو ير کړه لقاء يومهم ملاقات ورځ ستاسي هاذا چې دا كما نسو لك څنګه چې تاسو ير کړه لقاء يومهم ملاقات ورځ ستاسي هاذا چې دا وما كانوا بل هغه چې ودي بآياتنا زمون په آیاتونو باندې یجحدون انکار کوي زمون په آیاتونو باندې انکار کوي الله پاک فرمای انکار سره پکار ځکه نو زما د طرف نه ورته کتاب راغلی و زما د طرف نه ورته پیغمبران راغلی و ولقد جئناهم یقینا ما راتکړه دوی لره بکتاب په کتاب باندې ولقد جئناهم یقینا ما راتکړه دوی لره بکتاب په کتاب باندې فصلناه ما په تفصیل سره بیان کړو دغه کتاب لره فصلناه ما په تفصیل سره بیان کړو دغه کتاب لره علی علم په خبرداري باندې على علم فعلم باندې په خبرداري باندې هدن دغه کتاب هدایت ورحمت رحمت لقوم ها قوم لره یؤمنون چې ایمان لري هغه قوم لره چې هغه ایمان لري هل ينظرون دي انتظار نباسي الله تعالی فرمای دغه مشرکان هل ينظرون دي انتظار نباسي الا تاويلا مگر انجام دغه څورو دغه ورځي الا تاويلا مگر انجام دغه ورځي څه کی ورو انجام غواړي د ورځې انجام څه شی ده وروره هغه خدای په عذاب ده یوم هغه ورځ یأتي چې راشي تأویله انجام د دې ښه هل ينظرون انتظار نه باسي الا تأویله مګر انجام دغه تکذیب انجام دغه کفر د کفر انجام دی غواړي کفر انجام څه شی ده د الله عذاب ده یوم په هغه ورځ باندې یأتي چې راشي تأویله انجام د چا ورځ د کفر راشي کله چې انجام د کفر راشي آخرت راشي د خدای عذاب راشي یقول الذين وای به هغه کسان نسوه چیر کړي دغه ورځ لره یقول الذين وای به هغه کسان نسوه چیر کړي دغه ورځ لره من قبل مخکې لدینه په دنیا کې معنی یې کړي ده دوی به داسې وای قد جاءت یقینا راغلیو رسول ربنا رسولان د رب زمونږه بالحق په حق سره قد جاءت راته کړیو رسول ربنا رسولان د رب زمونږه بالحق په حق سره فهل لنا استمغ لرا من شفعاكم سپارشان فهل لنا استمغ لرا من شفعات سپارشان ځکه مشرکانو چې د بوتانو بندگی کوله په دې فکر چې د بوتان موږ د الله پاک نه خلاصي د شفاعت قهري او شفاعت قهري دا معنا دا په الله باندې دومره لوړ الله تعالی سره دومره غټ مقام لري چې الله پاک نشي کولای چې دوی خبرونه لکه پاک دنیا کې مطلب توس یو صدر ته ورسې کنه وزیر ته ورسې چې مامور ته ورته چې ما دا کار وکړ فکر ورسول یا دې مدیر ته ورته چې ما مطلب ته برتی کوم مقرر وکړ فکر ده وزیر څه خبر وکړي نو هغه بیا منع کولای شي لاندې پای خلک منع کولای شي د شفاعت قهري وای د مجبور د سپارښت منی ولې خپل ځان ډالیږي بیا د خپل منصب باندې ډالیږي دوی په دې فکر باندې کاوه چې موږ به خدای دې بوتانو بندگی کوو دا خو نیکان صالحانو پخواني خلک دا به قیامت پر ورځ باندې راپورته کیږي موږ به الله پاک باندې خامخا څه کوي ورو بخي قال ته دوی وس زمونږ خصوص وغه شفاعتګر څه شو فهل لنا ايش تمن لرا من شفاعت کوون کی فيشفع لنا سفارش مونږ ته وکي چې څه وکي سفارش مونږ ته وکي او نرد یا واپس شو
فنعمل عمل وکړو غیر الذي غیر د هغه عملنا كنا نعمل چې موږ دنیا کې عمل کړی فنعمل موږ عمل وکړو غیر الذي پرته د هغه عملنا كنا نعمل چې موږ کوم عمل کړی قد خسروا انفسهم دوی زیان کې اچولي نفسونه خپل تاوان کې اچولي دي خپل نفسونه خپل وضل عنهم اورک بشیر دوی څخه ما هغه معبودان كانوا يبترون چې دوی جوړ کړي وو ورک بشیر دوی نه هغه معبودان چې دوی جوړ کړي وو اللهم صل على سيدنا ها دا دغه شی دي کنه ټول دغه دغه نفس خوشالي ده کنه پیدا خو پکې نور نشته خو الله یا الله پاک په خپل دربار کې قبول او منظور الله موږ ته د آیاتونو مبارکونه یو درس نصیب کړي الله موږ ته عبرت نصیب کړي په دنیا ما الله تعالی مد وکړي یا الله پاک د کبر نه مساتي د نفس د غلبې نه مساتي الله موږ نیکان کې صالحان کې د نیکان رسول الله نه زندگی نصیب کړي مشانګان مو الله تعالی ختم کړي ورزان مو الله پاک جوړ کړي حواجب اسلامي معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ خوا کې د ګنټو نشان ووهئ اسلامي معلوماتو لپاره زموږ فیسبوک پیج قرآني زده کړه هم لایک او شیر کړئ